اوس نو د عمران خان د ژوند وروستۍ ورځې دي. پاکستانیان هم د خپل حکومت په ضد شول. عمران خان داسې څه غټه غلطي کړې ده چې پاکستانیان یې استعفا غواړي. سلامونه لیدونکو، د ویډیو تر پایه را سره اوسئ ترڅو خبر شئ. د سختو او لویو فشارونو سره سره که څه هم پاکستان له یو طرف د غني هیواد په لور روان دی، خو له بل طرف بیا په اوس وخت کې پاکستان د نړۍ د سوپر طاقت لرونکو هیوادونو له سخت او اقتصادي بحران سره مخ دی چې د شنونکو او اقتصادي چارو کارپوهانو په وینا دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ریکارډ لرونکي ورځې دي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان چې په اوس وخت کې د پاکستان په زیاتره ځینو او خاص کار دولتي ادارو کې محبوبیت له لاسه ورکړی دی او اوس وخت کې په پاکستان کې د یو عادي شخص په څیر ورته کتل کیږي. د پاکستان اپوزیسیون په خپل تازه راپور کې د لومړي وزیر عمران خان څخه غوښتنه کړې ده چې ترڅو د واک چارې پرېږدي او استعفا ورکړي. د مسلم ګل نواز مشر په نوي او تازه کنفرانس کې ویلي که عمران خان غواړي د خلکو زړونه بیرته خپل کړي، باید واک پرېږدي او استعفا ورکړي چې اوس یې تر ټولو ښه وخت دی. نوموړي زیاته کړې ده چې عمران خان په بیلابیلو پلمو د پاکستان عوام غلط کړي او د فساد سره د مبارزې او ځینو نورو برخو کې جدیت یوازې د نمایش لپاره وو، خو په حقیقت کې تش په نوم شعار یې دی. هغه زیاته کړې ده پر پاکستان لګول شوي بندیزونه او پر پاکستان د پاتې پورونو علت یوازې د لومړي وزیر عمران خان د غلطو سیاستونو پایله او نتیجه ده چې باید دوست او دښمن له وریاده رد کړي. درنو لیدونکو، د دې لپاره ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه را سره وئ. زموږ د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب درنه هیر نشي. د عمران خان د دې بدو ورځو په اړه تاسو هم خپل نظریات را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو د خدای پامان.